السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو مینوالو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې به نغښتي وي. زه زاهد الکوزی یم. تاسو ګورئ ټکنالوژي زده کړه یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه. قدرمنو مینوالو، په نن ویډیو کې مو تاسو لپاره ډیره ښکلې او په زړه پورې طریقه در راوړې ده. هیله ده چې ویډیو وګورئ او طریقه زده کړئ. ډیره زبردسته او ښکلې طریقه مو درته نن ویډیو کې چمتو کړې ده. انشاءالله چې ستاسو به ډیره د خوښې وړ وګرځي. خو تر هر څه دمخه موږ درڅخه یوه هیله کوو، که زموږ چینل ټکنالوژي زده کړه مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده سبسکرایب یې کړئ، له ملګرو سره یې شریک کړئ. هغه ویډیوګانې چې موږ پکې اپلوډ کړي دي هغه وګورئ او ډېر څه ترې زده کړئ. دا زموږ د یوټیوب چینل دی. تاسو کولی شئ په سرچ کې ټکنالوژي زده کړه ولیکئ. انشاءالله ستاسو مخې ته به راشي. 501 سبسکرایبرز لري. د غنټۍ اپشن ورسره هم ووهئ تر څو زموږ له هرې ویډیو په وخت خبر شئ. راځو وخت نه ضایع کوو، په ویډیو باندې پیل کوو. طریقه درته درښایو. نن ویډیو کې موږ تاسو ته یو داسې پروګرام در معرفي کوو چې په هغې پروګرام سره موږ کولی شو په یو وار په سکرین کې 4 برنامو یا 15 برنامو یا هم 6 برنامو څخه استفاده وکړو. دغه برنامه څه نومیږي؟ راځو زه یې درته درښایم. ما را ډاونلوډ کړې ده. تاسو هم کولی شئ چې را ډاونلوډ یې کړئ. په ګوګل پلی سټور کې تاسو پیدا کولی شئ. ټاسک بار په نامه دغه برنامه تاسو چې ګورئ په دې باندې کلیک کوو. که بیا مو پیدا نه شوه کړلی نو کولی شئ په ډسکرپشن کې به یې درته لینک واچوم، له هغې ځینې ډایرکټ ډاونلوډ کړئ. ښه، دې پروګرام ته چې راغللی په سیټنګ باندې مو چې کلیک وکړ نو یوز فاسټ سکرول ان سټارټ مینو دا به سلیکټ کوئ. که سلیکټ نه وه سلیکټ به یې کوئ، که سلیکټ به پرېږدئ. دا دویم اپشن خالي پرېږدئ. دریم اپشن سلیکټ کوئ او دغه راز لنچ آن بوټ هم دا اپشن هم سلیکټ کوئ. واپس ځو او دا ډیسکټاپ موډ هم در سره آن کوئ تر څو صحیح سیټنګ ورته وکولی شو. او اډوانس فیوچر کې باید دغه الو تھرډ پارټي اپ انټیګریشن دغه هم در سره آن کوئ او دغه ځای ته به مو باید خیال وي، دا هم باید آن وي. باقي راځو نور سیټنګ درته در معرفي کوو. دا اپشنونه باید ټول ستاسو آن وي. فری فایر موډ کې او ریسنټ اپ کې فاسټر اپ سویچنګ دا اپشن باید ستاسو آن وي او دې ته هم خیال کوئ چې دا هم باید آن وي. باقي آف پرېږدئ، پروا نه کوئ. دغه سیټنګ دی. اوس راځو د دې د کار لپاره. دغه ځای تاسو ګورئ، دا کونج کې په دې باندې کلیک وکئ. اوس تاسو چې هره برنامه باندې کلیک کوئ هغه دلته شارټ کټ کې راځي. دا وګورئ، دا سکرین ده او دا فیسبوک ده. دا کولی شئ سایز وړکی کئ تر څو زیاتو برنامو څخه په یو وخت استفاده وکوئ، سکرین کې زیات ځای ونه نیسي. دا وګوره، کوم پروګرامونه چې موږ سره انسټال دي هغه ټول دلته تاسو ورڅخه استفاده کولی شئ. دا هم ټلګرام یا موبوګرام. سایز یې وړکی کولی شئ. په یو وخت هم فیسبوک کارولی شئ، هم ټلګرام، هم واټساپ او هم مسنجر. ډېره ښکلې تخنیک دی، ښکلی زبردسته تخنیک دی. له دې څخه استفاده کولی شئ. دا د واټساپ مو هم را خلاص کړه. سایز یې وړکی کولی شئ. نور سیټنګونه هم زه تاسو ته درښیم. ډېر ښکلي او په زړه پورې سیټنګونه لري. دلته واټساپ مو هم ځای پر ځای کړه. دا د مسنجر مو را واخیسته. دا دی، له ده څخه هم استفاده کولی شئ. چاته مسیج کوئ او دغه راز فیسبوک کاروئ، چاته مسیج کوئ مسنجر کې، واټساپ کې چاته مسیج کوئ، ټلګرام کې کار کولی شئ، چاته مسیج کوئ او یا چینل کې نشرات ګورئ یا خپله چینل لرئ نشرات کوئ. له دې ځینې هلته کاپي کوئ، له هغې ځینې دلته کاپي کوئ، پیسټ کوئ. ډېر زبردسته ښکلی پروګرام دی. له دې څخه استفاده وکړئ، ډېر خوند به درکړي. دلته یو بل اپشن دی، دغه 3-4 اپشنه چې تاسو ګورئ دغه دا چې دا تاسو په دې سره ریزولوشن موډ د دې کمولی زیاتولی شئ. د دې ګوره لاندې سکرین هم ښکاري ترېنه. دې ته زیاتولی هم شئ. دغه اپشن چې ګورئ په دې باندې مینیمایز وینډوز ته ځي.
یعنې دلته یو شارټکټ جوړېږي څه نه چې بیا بېرته پرې باندې کلیک کړې په اسانۍ سره یې راوستلی سي یا چټ هیټ په نامه هغه د مسنجر کوم اپشن چې ده په همغه ډول دا هم کېدلی شي او دغلته دغه بل اپشن چې تاسو ګورئ دغه یا دغه په دې کیاریو کې چې تاسو ګورئ په دې باندې چې کلیک کوئ فول سکرین درته پلی کېږي نو فول سکرین څخه استفاده کولی شئ واپس کېوځئ او دا بل خو د دې لپاره دی چې دا وینډو کلوز کړئ ختمه یې کړئ نو ډېره ښکلې زبردسته او اړینه طریقه وه په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بلې ویډیو چې زه زاهد الکوزی ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په بخښونکي له ځان رب مو سپارم هر چیرې چې یاست خوښ خوشحاله سوکاله مو غواړم زموږ چینل ټکنالوژي زده کړه ضرور سبسکرایب کړئ لایک کمنټ هم مه هېروئ ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه